अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनवालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول باروغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به وي دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ترغلي ده په نظامپور سیمټ فیکټری یعنی عسکري سیمټ فیکټری کې یو خسته ځوان چې کوم د جن سره تعلق لري او خسته ځوان دی او په عسکري سیمټ فیکټری نظامپور کې کار کول دوستانو ډیر په بيدردۍ سره قتل کړي دي او د اغې نه بعد د بورو لاندې او بوجونه پیخي دي چې د هغه د لاش پته ونه لګي او هغه چاته پته ونه لګي چې دا مړ دی او کجوند دی دوستانو دا واقعیا څنګه مخه ترغلی دا او دا کا سوک دی او دا دوه ظلم او زیاته چا کړ دی د یوسف جان په دې پروګرام کې تاسو مکمل معلومات وګورئ او ځان ته خبر کړئ چې دا دومره ظلم او زیاته ولې شوی دی دوستانو ویډیو کتو نمخ کې کتا سو زمونږ په دې چینل ولس کلیک کې نوی وي نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نه ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره درس او د دې سره د ټلې نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ترغلي په نظامپور عسکري سیمټ فیکټری کې یو خسته ځوان چې د کار په نیت باندې راغلی او کوه او عسکري سیمټ فیکټری کې به کار کول دوستانو خپل مرګرو قتل کړو او د قتل کېدو نه بعد د بورو لاندې پټ کړو چې چاته پته ونه لګي او د پته ونه لګي دوستانو دا ویل کیږي چې دا کسانو ورسره غلط کار وکړو د اغې نه بعد بیا دا قتل کړو د کاس دا خبره کوله چې زه خلکو ته الویم چې تاسو زما سره داسې غلط کار کړی نو د دې په وجه باندې دا ظالمانو قتل کړو او دغې نه بعد لاش پټ کو چې دا چاته هم اس قسمه پته ونه لګي خو دوستانو هغه کسان گرفتار کړل شو او زموږ د حکومت د درخواست چې هغه ته سخت نه سخت سزا ملاوي شي او هغه ته د پانسي ملاوي شي دوستانو تاسو هم موږ ته په کمنټ کې وایي چې آیا دا سزا ورته ضروری دي او کنه دي دوستانو نورو چینلو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د چینل عام ولس در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیر مننه شکریا